د یو کور په موبایل باندې د رونګ نمبر نه کال راغی. د کور انګور موبایل راواغستو، موبایل یې اوچت کو. د بل سیډ نه پیژاندو والا आवाज د بل سیډه د کور انګورو د الک نه پیژندلو په وجه کال کټ کو، ویل چې رونګ نمبر یعنی غلط نمبر دی او موبایل یې بند کو. الک چې کله د جینۍ د هلو आवाज واورید او پوه شو چې دا جینۍ ده او اوس د کال ملاولو والا هلک مسلسل کالونه شروع کړل، هر ډیم به کال کاو لیکن انګور موبایل اوچت نه کو. بیا هغه میسجونه شروع کړل هغه الک چې جی نه خبر را سره وک کنه موبایل ولې نه اوچته. د انګور خواخه مکار وا او د جنگونو والا خزوا. د دغه واقع نه بعد یو ورځ پس چې کله دغه خزه مصروفه و، دغه جنې مصروفه و، نو په موبایل باندې رنګ راغی. نو خواخه موبایل راواغست او هغه اوچت کو. خواخه خو شک د مخ کې نو د مخ کې نه د هلک आवाज چې کله دغه خواخه واورید نو هغه خاموش شو. الک بیا ویلا جانی ولې خبرې نه کې، یا جنې ما سره ولې خبرې نه کې، زما خبره خو واوره کنه، ستا आवाज پاگل کړی یم، ستا आवाز لیونی کړی یم. خواخه خاموشه سره دغه خبره واورید او موبایل یې بند کو. چې کله ما سودن د جنې خاون کور ته راغی نو خواخه هغه یوازې आवाज وته وکړو، یوازې راغوښتو د خپل انګور باندې غلط الزامونه ولګول چې دا پلان کې الک سره خبرې کوي، د پلان کې الک سره خبرې کوي. خو ډیر خبرې وته وکړي. خاون هغه وخت د جاهلیت کردار ادا کړو او لاړه خپل خزه ینا انګوري وهله، د مور انګوري وهله، د هغه یو هم واو نوریدل او په پړې باندې وتړله. به انتها تشدد په کو، به انتهای وهله چې هغه کله دغه تشدد د دغه وهلو نه پاره شو. هغه خاوني او خواخه هغه الکتا هغه سوري او خواخه هغه خاون ته هغه زوی ته موبایل ورکو چې ها دا د هغه الک نمبر دی، دا وګوره دا د اس ام اس شوی دی. خو هغه سره نه هغه الک اس ام اس چې کوم کړي واغې وته هم مخول دا ستا د خزي کارنامې دی وګوره، ها چې دا ستا د خزي هغه مرګره دی یا هغه مطلب نور خو پوهی کنه. تاسو ډیر الفاظ خبرې کول نه غواړم، ډیر صفاویل نه غواړم او هغه نه بس کل هغه خاون اس ام اس وکتلې نو د هغه لک تم چې کوم څومره اس ام اس ټول موجودو په کم کې چې ویلې سوچي یې نه څنګه یې جنې زما سره خبرې وک کنه جانی ستا आवाज پاگل کړي مت ما سره ولې خبرې نه کې. جاهل خاوني ټول میسجونه وکتل او نور هم غصه شو. بیا یو ځل لاړ او خزه خو وهله، خزه باندې بیا تشدد وکړو. په دې کې دغه خواخي د جنې رور ته ټلیفون کو، د جنې مور ته ټلیفون کو او راوي غختل او وی ویل وته چې تاسو لور منګه د الک سره ګیر کړه، د الک سره مرونی ولا مطلب الک سره به خبرې کولې، الک سره به خبرې اترې کولې، په موبایل به خبرې کولې، په موبایل به اس ام اس کولې او منګه هغه ونی سلا چې کوم چې زمنګ عزت په خاورو کې ملاو کو. خواخي الفاظ دغه هغه وخت د جینۍ پلار سوري د جینۍ رور او مور ټول رال دوانه او هغه ټیم د جینۍ خواخي او خاون د جینۍ مور او ورور ته دومره خبرې وکړلې چې تاسو خور بد چلنده فحاشه ده او دا د خپل الک سره مطلب د خپل پښتو لفظونه دي کنه نه ویل غواړه ما خو هغه منګه ونیسله. په موبایل خبرې کوي، په موبایل خبرې اترې کوي او زمونږ عزت یې په خاورو کې ملاو کو. د جینۍ رورم جهالت اختیار کو، جنې خډیر وهله نه لیدلو باوجود خې وهله چې پاغه مخکې د زخمونو کم چې خپل خاون وهله وا ډېر ټارچر کړی وا چې کم په شونډو باندې ویني جمع شوی وي او هغه د مخکې نه خو وخله شوی دا خزه پله شوی دا. جنې قسمونو خوړل، جنې قرانونو خوړل چې ما سن دي کړی دا دروغ دي. ډېر سپایان خپل پیش کړی خو لیکن جاهل خواخي او جاهل خاون هغه په مخ کې هیڅ نشو کولای. د جنې مور جنې ته ویل لاړه شه او قرآن مجید راوړه او باغې باندې لاس کېده مونږ ته کچرې ته صفایي ته خپل صفایي پیش کا، خپل صفایي پیش کا. جنې لاړه قرآن مجید راواغستو، ځان تیار کو، په قرآن مجید هم د ټول په مخ کې لاس کې خودو لیکن بیا هم هغه ونه منله ځکه چې خواخي او خاوني هغه هم مات کړل. دروغ ویل چې دا چې کوم جنې خپل خاون سره غداري وکي، چې کوم جنې د خپل خاون سره غداري وکړه هغه د قرآن مجید څه شی دی، څه مشکله خبره خو ته نه ده. او هغه نه بس د جنې خاون مزید دغه د لپاره خبرو کول د لپاره مطلب جنې د ټارچر کول د لپاره د جنې ورور ته هغه اس ام اس وخول کوم چې الګ د جنې د امپریس کول د لپاره کړیو. د جنې خواخي د جنې ورور ته او د جنې مور ته هم ویل چې تاسو لور بدکار ده
مکاره ده. پته نشته چې دا د کله نه دغسې خبرې کوي. په کومه چې د جینۍ ورور د غوسه راله او هغه په غوسه کې رالی د خپلې خورې یو خبره هم وانه اورېده او پستول یې راواغسته، تمانچه یې راواغسته او زار یې راواغستو. د خپلې خور په سر کې 4 ګولۍ، یعنې په 4 ګولۍ وویشته. بس دغه د یو رونګ نمبر د وجې، د یو غلط نمبر د وجې یو خاندان لاړی. 6 بچي یتیمانان شو، کومو چې د خپلو سترګو په مخ کې مور په وینو کې لمده ولیده. اول د پلار، بیا د ماما، بیا یې د نیا خپې ونیسلې. جړلې ورته چې پلار جانه، مور جانې هېڅ هم نه دي کړې، دا مه وایئ. خو د جینۍ رور او خاون خو غیرتمن و، غیرت و پکې. هغوی به ولې ودرېدل؟ کله چې د جینۍ بل ورور ته پته ولګېده نو هغه په خپل مور، په خپل ورور باندې، په اوښي باندې او د اوښي په مور باندې او په نامعلومه نمبر باندې اف آی آر وکړو. کله چې پولیس د هغه موبایل ډیټا وکتله نو معلومه شوه چې جینۍ صرف یو پیره نمبر اوچت کړی و. کله چې په لومړني ځل باندې کال شوی و او جینۍ ورته وویل چې تاسو غلط نمبر میلاو کړی دی. هغې نه بعد هغه رونګ نمبر مسلسل اس ام اس یې چالو کړي، مسلسل کالونه یې چالو کړل. د هغه جینۍ په ساولو کوشش کو. د موبایل د سیم ډیټا ریپورټ مخامخ راغې. د جینۍ کمې ورور چې جینۍ ویشتلې وه 4 ډزه، هغه په هغه ټایم په جیل کې خودکشي وکړه او کم هلک چې د جینۍ دغې کور ته کال کړی و هغه پولیس ونیسو او په جیل کې واچو. کم هلک به چې اوس د پولیس نه جیل نه راوتی وي، څه نوې جینۍ به پساوي، څه بل کور به ورانوي. د یو غلط نمبر د وجې پوره خاندان تالا والا شو. یوه صفا جینۍ د خپلو 6 بچو نه جدا کړه د پوره زندګۍ دپاره او پوره 10 ورځې بعد د جینۍ ورور په جیل کې خودکشي وکړله او یوه بله ښځه یې او 4 بچي یتیمانان کړل. صرف او صرف په 14 ورځو کې 10 بچي یتیمانان شو او 2 خاندان ختم شو. مورې د جینۍ لور ته بچو ته او د خپل زوی بچو ته قتل او لیونی شوه، پاگل شوه. صرف لږ شان سوچ وکړئ چې قصوروار څوک و. بېغیرت سوري خو بېغیرت رونګ نمبر والا، مکاره، خواښې، شکی او جاهل خاون یا غیرتمن ورور یا زمونږ معاشره. موږ ولې کوو داسې؟ د خدای دپاره بس کوئ، توبه وباسئ. تاسو هم اولاد کېدلی شي، صرف لونه هم ستاسو کېدلی شي. د هغې مستقبل سوچ وکئ. کله چې ستاسو نمبر ته رونګ کول راشي، هغه جینکو ته هم ویم چې تاسو د خپل کور مشر، ورور، پلار یا داسې ستاسو مشر یې هغوی ته وایي، بیا به هم تاسو فریاد کوئ، څه به کولی نه شي. څنګه چې ما تاسو ته دې نه مخکې دغه خبرې وکړلې.